په دوران اوداسه کې اذان شروع دی، نو آیا ته د دغه اذان جواب ورکولی شي او که نه شي ورکولی؟ ګران کتونکو دا ډېر زیات مهم او ډېر زیات ضروري سوال دی، ځکه چې اکثریت داسې کېږي چې موږ او تاسو کله اودس کوو، په دغه اودس دوران کې اذان شروع شي، نو موږ او تاسو ته بیا پته نه لګېږي چې موږ او تاسو دغه اذان جواب وکړو که ونه کړو. نو دې د وجې نه دغه مسله ما سره وګورئ او دغه مسلې نه ځان خبر کړئ چې موږ او تاسو ته دغه مسلې پته ولګېږي. ګران کتونکو چې کله یو مسلمان اودس کوي، په دغه دوران اودس کې دغه مسلمان دپاره دنیاوي خبرې مکروه دي، لکه څرنګې په فتاوی امجدیه کې او در مختار لیکلي دي چې په دوران اوداسه کې دنیاوي کلام، دنیاوي خبرې کول دا مکروه دي. نو دې د وجې نه که موږ تاسو دغه مسلې ته وګورو، نو موږ تاسو ته دغه مسلې پته لګېږي چې په دوران اوداسه کې اذان شروع شو او ته دغه اذان جواب ورکوي یا دغه اذان نه وروسته چې کومه دعا دغه دعا وایي، نو دا دنیاوي خبر نه دی، دا دنیاوي کلام نه دی. نو دې د وجې نه د فقه کتابونه لیکي چې په دوران اوداسه کې د اذان جواب ورکول یا د هغې دعا ویل بغیر د کراهته دا جایز دی، په دې کې هیڅ قسمه خبره نشته، ځکه چې په دوران اوداسه کې دنیاوي خبرې دا مکروه دي او اذان جواب ورکول یا د اذان دعا کول دا دنیاوي خبرې نه دي. نو لهذا موږ تاسو ته دغه مسله معلومه شوله چې په دوران اوداسه کې د اذان جواب ورکول یا د هغې دعا ویل دا جایز دی، په دې کې هیڅ قسمه کراهت نشته دی. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.